د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبې څه وخت دي؟ سلام او مینه دوستانو، که چیرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ، او که چیرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. نو ملګرو، زه به تاسو ته په دې اړه معلومات درکړم چې افغانستان او سکاټلند لوبې څه وخت دي او په افغانستان کې په څو بجو شروع کیږي او په کوم تلویزیون په افغانستان کې نشر کیږي. نو ملګرو، زه به په دې اړه تاسو ته پوره معلومات درکړم. ملګرو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له سکاټلند سره د دوه لوبو سیریز لري. دغه سیریز به د سکاټلند په کوربه‌توب ترسره کیږي چې لومړۍ 50 اوریزه لوبه به د مې میاشتې پر 8مه نیټه د افغانستان پر وخت ماسپښین 2:30 ترسره شي او دوهمه 50 اوریزه لوبه به د مې میاشتې پر 10مه نیټه د افغانستان پر وخت ماسپښین 2:30 ترسره کیږي. نو ملګرو، د نړیوال جام لپاره د آمادګۍ په موخه باندې د سکاټلند کرکټ ملي لوبډلې او همدا ډول د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هوکړه لیک کړی ترڅو دواړه لوبډلې آماده واوسي. نو ملګرو، له هغه وروسته افغانستان د مې میاشتې پر 19مه نیټه او همدارنګه د مې میاشتې پر 21مه نیټه له ایرلند سره 2 اوریزې لوبې لري او له هغه وروسته له پاکستان او انګلند سره هم لوبې لري. ملګرو، د دغو لوبو په اړه به زه تاسو ته دومره ووایم چې په افغانستان کې به دغه لوبې حتما په تلویزیون باندې نشر کیږي، هغه که لمر تلویزیون وي، که اریانا تلویزیون وي، که یک تلویزیون وي، که شمشاد تلویزیون وي او داسې نور. او د مینوالو لپاره ښه زیری دا دی چې اریانا تلویزیون هم نوي سپورت ته مخه کړې، د افغانستان خپل لیګ یې هم نشر کړ. خو وبګورو چې کوم تلویزیون یې سپانسر کوي، د افغانستان له لوبو کوم یو تلویزیون ملاتړ کوي او دغه لوبې په لایف بڼه نشروي. ملګرو، افغانستان باید دغه لوبې نشر کړي. د افغانستان کرکټ بورډ اوسنی وضعیت نظر پخوا ته ډیر ښه شوی چې دغه لوبې د کرکټ مینوالو ته په لایف بڼه نشر یا ښکاره کړي. او تاسو د سکاټلند کرکټ بورډ وضعیت او د ایرلند کرکټ وضعیت هم لیدلی. نو ملګرو، دغه لوبې باید حتما نشر کړي، او که خدای مکړه دغه لوبې نشر نه کړي نو بیا به په یوټیوب کې په لایف بڼه خپریږي چې دا هم د کرکټ مینوالو ته یو ښه زیری ده. له ویډیو کتلو مو نړۍ مننه. دغه ویډیو در سره لایک کړئ او خپلو دوستانو ته یې ورسوئ. والسلام.